محترم جناب احمد شاه صاحب صاحب راځي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليرو ليرو محترم مشرانو خويندو أو مزولو كشرانو دا د پښتو ورځ خو خټک صاحب وضاحت وکړو چې دا څنګه مقرر شوي وه او نن سبا خو دغسې ورځې په دې سوشل میډیا کله کله خو داسې وشي چې هره ورځ یو ورځ وي خو دا ده چې دې سره زمونږ زما په خیال چې کوم په اوس دور کې کم تصور تړلی شوی دی نو هغه دا دی چې په راتلونکو وختونو کې ځینې ژبې هغه ورکېدي او منګه ټول عمر خو د ساینس وکالت کړی دی. زه لکه شاعر یم اوس هم شاعر یم د اول نه شاعر وم دا د تقریرونو خبرې پکې چې کوم دی دا هم پکې راغلی یو ذمواري ده. څه مسلې داسې دي چې که سړی پرې غلی پاتې کېږي زما په خیال ځان ورته مجرم ښکاري او که هغه خبرې کوي نو خلک دې سره د پوهې سره د دومره اوږد جدوجهد سره په د سیاسي تعلیم سره د ادبي تعلیم زما په خیال چې موږ سره یاري چې لکه په پښتنو کې چېرته انتشار پیدا نه شي. زه دا خبره هسې خبره نه ده چې ننني آلات داسې دي یا صورتحال داسې دی چې یو وخت چې دلته د وړوکي مارکېټ ضرورت و خلکو تقسیمونه مقسیمونه کړي وو واړه واړه مارکېټونه رانه جوړول. راتلونکي وختونه زما په خیال د دنیا د سرمایهدارو یا سرمایهکارو لپاره د وسیع مارکېټونو ضرورتونه دي. زما خپل خیال دا دی چې منګه باید چې کمې سړې طریقې دي یا زموږ د زاړه خیالات دي لږ څه صورتحال دی څنګه دي او موږ څنګه خپل قام او ولس خبرولي. یو دا دویم دا ده چې موږ دا د ژبې ورځ نمانځو نو موږ سیال ته هم د دوو کتابونو مبارکي وایو او زما په خیال چې روزانه په پښتنو کې بلا کتابونه چاپ کېږي. دا جړک صاحب ناست دی دلته نور ملګري ناست دي که چا دا حساب لګولي زما په خیال په پښتو کې چې نن سبا کې څومره کتابونه چاپ کېږي دا اړو بل ځای چاپ کېږي نه خو د دې باوجود زه پروس کال دی اسلام آباد ته په دا لوک پیرسه کې دا د ژبو ورځ کېږي درې څلور ورځې میله وي ما ته هم دعوت راکړی و او دا عجیبه خبره وه چې نه خو زه چېرته مقرر پاتې شوی یم نه په تقریرونو پوهېږم نه څه فلسفي یم بې تعلیمه غوندې سړی یم خو یو خبره ده چې د شعور په سطح چې زه وابسته شوی یم د خپل وطن سره د خپل قام سره د خپل ولس سره نو د زړه مینه او ټولې جذبې دي د هغې سره تل شریکې کړي دي او شریکې به
رالم نو هغې دوه حالونه دغه کړي وو او دا د سن کسان وو چې یاره سرکاري تنظیم هم نه و زما په خیال چې یو عام تنظیم و او غالبا په دغه اوس لیکلي هم و څه کالم شوې ده دغه د ژبو د مورنو ژبو عالمي ورځ یې کړې ده نو هغې کې ما هم شرکت وکړو هلته دغه درې څلور ورځې دوه نشستونه سهار او دوه د ډوډۍ نه پس د ماسخوتنه پورې بیا دوه نشست دا ټولې ورځې درې واړه ورځې یا څلور ورځې دا مسلسل کېدی تاسو یقین وکړئ چې ما په خپل ټول ژوند کې دومره باوقاره تقریبونه او عالمانه تقریبونه دا ما چېرته نه دي یا دا ده چې زه محدود یم له خپلو حدودو پورې نو ما بل ځای نه دي کتلي یا دې ته زه رابللی شوي وم دغه مې په ړومبي ځل وکتل کوم شی چې زه محسوس کوم هغه دا دی چې په دغه تقریباتو کې اکثر خلکو د اردو سره وابسته د سندي سره د پنجابي سره د پښتنو سره وابسته ځینې خلکو اظهار کوي هغه خلک چې د اردو سره وابسته خلک چې دا خطر اردو ته د ټولو نه زیات یعنې د کومې ژبې باره چې دی تاریخي او قومي ژبې او یا کاله راښکلې شوي دي بیمارې کړې شوي دي خوارې کړې شوي دي ذلیلې کړې شوي دي هغه ژبه هغې ته د هغې ویلو یا د هغې سره وابسته خلک یره محسوس کوي چې زمونږ ژبه هم په یاره کې ده څنګه په یاره کې ده ولې په یاره کې ده نو چې هغوی په یاره کې دي دغه زمونږ خوارې کړې شوي ژبې لږې اوبه کوم چېرته را پیدا کړې نو دا به دوی به څه سوچ کوي د دې سره وابسته خلک به څه سوچ کوي چې زمونږ د ژبې به سبا څه نو لنډه اوږده خبره ده چې د دغې درې یا څلورو ورځو اخري نشست چې کېږي د دغې دواړو حالونو او ما د دواړو جاج اخیستی دواړه ډېر زیات زبردست تقریبات ناسته مې پکې کړې وه اوس د دې ټولو اخري خطبه چې کومه ده هغه زما ده یا لکه څه په اردو نه پوهېږم نه بلده یم اوس یو مضمون بوټ یې غوندې مې لیکلې وه هغه مې هلته واورو ښه وه هغه دغه چې کوم دی هغه ټایم مو پاس خو یو خبره چې د غم پته وه زما سره ملګرې شو هغه دغه وه چې بهی دا ژبې ولې ورکېږي او څنګه ورکېږي یو دویمه خبره دا ده چې موږ خو د خپلو جذبو سره سم عجیبه غوندې قوم یو چې راغونډېږو جوجالو ښځې وم چې دا راسره وشو دا راسره وشو شوي دي راته او کېږي راته خو دا ده چې دې ته کېدو نه لکه شعیب خان دلته وویل چې د مورنو ژبو په سر مو لیکلي د مورنو ژبو نړیواله ورځ او دلته په پکې لیکلي د مورنیو ژبو نړیواله ورځ نو زه لکه تاسو ته ووایم چې پروس کال موږ په باړهګلۍ بیا راغونډ شوي وو څه کسان زمونږ د پښتو اکاډمۍ نصرالله خان وزیر صاحب هغه دی نو هغه کله کله ماته وایي چې یاره په دې کې به موږ مشاعره هم کوو نو
دغه ده کته راشي خو زه تللی وم د هغې هغه بروشر چې به وکتو نو هغې پکې ایښي وو چې په یېګانو به خبره کوو تاسو یقین وکړئ چې دا به ګروپ وي او دا به د دې مشر وي دا نومونه یې پکې لیکلي زما نه په ګروپ کې نوم شته نه په دغه کې زه دغه 3 ورځو دغه چې کوم دی دا سمپوزیم یا سیمینار دی هغې له بللی شوی یم د مشاعرې سقارت مې وکړو شعرونه میرونه مو وویل ما په دې مسله باندې خدای شته چې د هغې نه پس کتاب ولیکه ما وی چېره زه خو نه اداره یم نه ملک یم نه ریاست یم نه حکومت یم نه څه بل څه شی نه څه بل څه شی خو د دې قام د دې ولس یو خوار او بې تعلیمه جډ شاعر خو دا ده چې د لفظ سره زما رشته د ژبې سره زما رشته دا په ویښه هم ده دا په خوب هم ده او د دې هیڅ سهار ماښام د دې هیڅ غرمه ماسپښین دا رشته د دې کال نه دی صحیح د دې میاشت نه ده صحیح شاید چې زه ژوندی به دا وابستګي به زما د دې سره موجود وي ورونو دا ډېره زیاته اهم مسله په دې 13 ورځو کې صادق جړک صاحب راغلی و هغه ته ما ویل چې ما په دې کتاب ولیکل د ده د خبرو نه بیا داسې ښکارېده چې لکه ما ته معاف پیمانه کوي چې یاره دا بلا خلکو دا کارونه کړي دي داسې خو لکه دا دی پلاني دا ویل ډنګري دا ویل چې داسې نه شي کېدی هغسې نه شي کېدی زما خبره چې کومه دا راغله چې زه په هغه ورځ دغه تقریب له رانغلم ځکه چې زما نوم پکې نه ټوله ورځ مې بار تېره کړه د باړګلۍ په اولني پروګرام کې زه شاګرد زما سره زما ملګري ډاکټر صاحب شاه صابر او ډاکټر خالق ضیا دا هم ما ته نشته پته په هغه وخت کې جړک صاحب ما نه پېژندی چې دی به پکې وکه بناو هغلته زمونږ یو ملګری ناست دی چې نوم یې د نوم یې رانه هېر شي دی به غالبا و واقعه په اصل کې دا وه چې کله مونږ هغلته لاړو لومبۍ ورځ وه نو دا طریقه نه وه خو ما راجولي شاه خټک د خدای وبخښي هغه ته وایي چې زه یو څو خبرې کول غواړم نو خبرې به هغې ته چې کولې نو هغه دا وې چې ما ورته وی ګوره مونږ په دې املا باندې د دې وخته پورې را رسېدلي او په یو طریقه کې را رسېدلي تاسو د دې نه پته ولګوئ چې په دغه وخت کې کال 2 مخکې د دغه وخت حکومت ته زمونږ پښتو ژبه د تعلیم ذریعه کړې وه یوازې د تعلیم ذریعه نه وه بلکې د دې لپاره نصاب هم روان شوی و تقریبا تیار شوی و د لغت لپاره پراجیکټ منظور شوی و دا دومره کار شوی و ناڅاپه آواز وشو چې بھائی په املا کې اصلاحات بھائی د څه شي اصلاحات پکې کوو څنګه پکې کوو نو هغې ته به ووایي چې دا مه کوه دا ډېرې مسلې پیدا کوي او چونکې د افغانستان خلک چې کوم دي هغه دلته راغلي دي دلته په مسافرۍ کې دي یو قسم لا او یعنې د دې نمایندګي پوره ده که نه ده یا د دې ځای څنګه صورتحال دی خو په دې کې زمونږ زه به د ګپ دپاره یو خبره وکړم چې د پریم صاحب دي دا خو لکه موجود دغه وخت نواز صاحب دي نو تقویم سے بھی چی وزل بچا پروگرام ہو پا یو شخصیت نو پدا رہے غیتا بیچ بھائی منگا با دے شخصیت پا حق کی خبر رکھو کدا دی مخالف پک نو آگی وطا بیچ دا پا حق کی بیک وی خخ بس ٹک دا اخو دغسی ہو ساڑے ہو گپی ساڑے ہم ہو مشر ہم ہو
زمونږ ځینې ملګري هلته په هغې خبره باندې دوکه شو. هغه خبره چې ما وکړه چې دا مه کوئ، د دې دا مسلې پیدا کېږي، دا مسلې دا بلا تفصیل مې ویاده. خو زما خبره چا منله؟ یعنې کم خلک چې د فیصلو خاوندانو هغې خو دغلته خبره روانوله جوړوله خو یې نه کړه. کني تاسو وګورئ چې کال 2 یا 3 په نصاب ولګي د لغت لپاره اجلاسونه، دا ټول تاریخ دی، دا موجود دی. خو بیا ناڅاپه اصلاحات کېږي. د دې دا مطلب دی پښتانه وایي چې په یو لاس شی ورکړ او په بلې ته واخیست. دا یوه خبره. یعنې ته یقین وکړه موږ ټول خلک دا چې کم لیکي چې په دې کې دومره کسان او دا پکې صحافیانو، دا پکې کمپوزرانو، دا پکې کاتبانو، دا دوره دا پکې و دې کې څه. خو یو خبره ده چې په سبا مونږ راوي تاسو یو نماینده ځان له خوښ کړئ. نو د هغې نه 100 کسان جوړ شوي دي. دا سلیم شاه ته به پته وي، ده بله ورځ یو لیک کړی و په دې باندې. 100 کسان دې جوړ شو، که څه دې جوړ شو. دا مونږ د یوې علاقې د کوټې د افغانستان د دې ځای 100 کسان دې جوړ شو. د 8 نه یا 8 نیمو شلو 100 جوړ شو. څوک وو؟ څه بحثونه وشو؟ موږ ټول بار ګرځي چې راووتو. زمونږ نماینده ډاکټر اسرار او د دې خیبر ایجنسۍ و، زما په خیال د دې ایجنسو نماینده خیبر افریدي و، هغه ډېر زیات خفه و. تاسو یقین وکړئ چې ما خو هغه یو سړي چېرته غوایي اخیستو، نو چا وایي چې ډېر زیات ښایسته غوایي دی، بل وایي ډېر زیات ښایسته دی، یو ړوند و هغه وایي چې دا خو ډېر سورب دی، نو چا ورته وایي چې موږ خو یې نو دی صحیح دی، هغه وایي چې دا خو سورب دی ځکه خو ښکلی دی. یعنې دغه دوه نمایندګان چې ما ولیده نور مې نه ولیدلي، خو دا چې ما ولیده چې ما وایي دي خفه دي، نو دا کار غلط شوی دی، ټیک نه دی. بیا دغه راغله. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ ملګري چې کوم همخیال خلک وو، همخیال به ورته دا وو، ټول مونږ همخیال یو، داسې څه مخالفتونه پکې نه وو. خو هغې چې کوم دی هغه دغه کوو چې لکه مونږ یووالی پیدا کړو. زه خبره ډېره اوږدومه نه، غټې خبرې درته کوم په دې حواله باندې. هغې په خپل فیصلو کې دا لیکلي دي، د اکیډمۍ ډایرکټر صاحب لیکي چې اوس به د امونه د عباسي نه پورې یوه املا وي. اوس به د امونه د عباسي نه پورې یوه شي املا. فیصلې دا لیکلې دي، تضاداتو ته تاسو وګورئ. فیصلې دا لیکلې 5مه فیصله ده په 11 فیصلو د یګانو د کومو چې شعیب خان ذکر. نو په دې کې لیکلي دي چې اوږده یې به د پښتونخوا خلک لیکلي، خو تاسو که په دغه غور وکړئ نو دا پکې شرط دی چې دا به هله لیکي چې چېرته دې ته د امر ضرورت شي، امر ضرورت شي، نو دې به دا لیکلي شي. یو شرط یې پکې او د افغانستان خلک به په خپله طریقه لیکي، څنګه چې املا لیکله او د کویټې یا د بلوچستان د پښتنو حصې خلک هغه به په خپله طریقه لیکي. دا د هغې لیکلي. یعنې په 3 دا فیصله تقسیم کړه. ما ډاکټر صاحب شاه صابر او ډاکټر خالد زیار په دې به بحثونه کول، ما ډېر کتابونه ورله را پیدا کړل، هغې دواړو به نه منل. د ډاکټر تږي کتاب مې ورله راوړی دی، د یو ډاکټر خالد منجور احمد زیار کتاب لیکلار هغه مې ورته ایښی دی. او دا ډېرې کیسې دي
لکه ما کتاب لیکلی دی ما په 2 حصو کې تقسیم کړ ځکه چې زه دومره غټ کتاب نشم چاپ کولی نو ما دا هم په 2 حصې کې تقسیم بیا هم 200 صفحې نو هغه تفصیل زه نشم کولی خو دا ده چې هغې خلکو دغه فیصله دغسې کړې ده چې دا به په 3 باندې تقسیم یعنی وایي دعوه دا ده چې دا به د عامونه دغه پوځي ما ته څلېرویشت کاله پس ډاکټر خالق وی چې راجولي خو وفات شوی دی خو ما کتاب چاپ کړی دی نو دا هغه ورور یار محمد محمود الله چې هغه د دې املا لیک دي زما ملګری زما یار زما دوست زما کشر زه په هغه دروغ نه وم ورته ویل ډاکټر صاحب 40 کاله پس ته خپل کتاب یار محمد محمود له وړې نو چې ته پرې نه پوهېږې د دې ماشومانو سره به څه تاسو یقین وکړئ چې نن سبا صادق جړک ته دی نه خبر دی ځکه چې د دلته پیږي وکړه په پېښور کې ځینې خلک زمونږ په علاقو هغې پښتو ته راشي او د املا د وجې نه واپس تغلي د استاد او د شاګرد په منځ کې مسله دا ده چې استاد غریبي نه پوهېږي استاد غریبي نه پوهېږي چې کوم شاګرد کې د سیس تپوس کوي نو دا خو فعاله لګي دلته د ډاډ ورکولو په ځای ته یقین وکړه دغه شاګرد د دې استاد بدي شي چې دا دې تپوسونه ورسېږي دا صورت حال ما په باړهګلۍ کې دا خبره کړې وه چې یو خبره درته وکړم چې تاسو چې دا اصلاحات وکړئ یقین مو شته چې تاسو له حکومت دغه دپاره چې کوم دی د ټرېننګ دپاره بندوبست وکړي د استادانو یاد به وي چې هغه زما په خیال دلته که څوک وو هغې ته بیان چې ما دا خبره کړې ته یقین وکړه چې هغه د استادانو د ټرېننګ مسلې چې کومې وي په هغې دغه کې چې کوم دی په هغه سلیبس کې د سره پښتو نه وایي زمونږ د صوبې نه استادان خلکو رالېږلي دي او خلکو ته یې ویلي دي چې پښتو خو ستاسو خپله ژبه ده باید نور ژبې زده کړي یعنې خلکو علم او تعلیم نوره ژبه ګڼلې وروړو خبره دا ده چې دا یېګانې شپږ ولې دا ځکه شپږ دي چې موږ خو وړه یې غونډه یې لکه د دې اواز په اصل کې یې دی او دا بله یې ده لکه ای ای داسې اواز او دا دوه دي دا هغې دا وړه یې چې کومه ده دا د لوی په ځای هم استعمالوي او د وړې په ځای هم د خوشحال بابا په دغه کې ما په یو مصره کې 4 مصرې ما لیکلي داسې لکه سبا یو غزل دی چې هیرې مې نه کړې خدای زده ولې ستا پاګلې سترګې ستا لیونۍ غزلې سترګې ستا غزلې سترګې او داسې دومره دې تورې کړې چې لا ډکې ټوپکې ډکې داسې دې ډکې ډکې ولې توره ولې دا ما د املا لپاره نه دي په دې کې شپږ ځایه هغه لویه یې راغلې ده شپږ ځایه په لومبۍ مصره کې په دویمه کې 15 ځله بیا په دغه لومبۍ مصره کې شپږ ځایه ده او په دویمه کې هم شپږ ځایه دا یې دغسې د خوشحال بابا په دغه کې 4 ځله یې راغلې ده 2 وړه یې ده او 3 دغه 2 لویه دا ورته د نورو لفظونو په ذریعه باندې دی یو بل نه زه تاسو ته دا خبره وکړم چې دې دا یېګانې ورته کړي دي دغه د دې دا تصویر دا ټول یو شان دی دا وړه یې ده ولې ده دا ټګي شي
باید چې مونږ یې معلومه کړو چې چا کړې ده ولې کړې ده جړک صاحب د دې نه ښایسته مجلس نشته دا ډېره زیاته ضروري خبره ده ځکه چې دا زما د راتلونکي نسل مسله ده کاروباري خلک دا خبره ختموي او دا روانوي دې ته هېڅ اهمیت نه ورکوي خو دا زما د راتلونکي نسل مسله ده پوهېږې زما په یعنې زه لیونی نه یم چې کار ناست یم او کتاب لیکم خبره دا ده زه دې پوهېږم پرې را دي چې زما سره دې کېږي دا یې چې کومه ده د دې دا تصویر هم یې ده یعنې پنځه یې ګانې دا وړې پنځه یې ګانې یو د تانیس یې ده یو د امریه یې ده یو د بل یو غم یې ده او یوه دې ځان له دغه وړه یې ده مونږ نه وتښتوله د لویې یې ده دا هېڅ امکان نه لري دا دوه یې ګانې دي ګوره دا دی د بیروشان په هغه الهامي خبرو کې هم دا دي چې یو حرف د بل د پاسه مه ږده یو حرف د بل د پاسه مه ږده او هغه معلومې دي چې پخې دي حرف چې کوم دی دا چې ستا په ذهن کې فورا د فورا نه هم مخکې تصویر نه شي راته نه شي لفظ چې ستا په ذهن کې د فورا نه مخکې تصویر نه شي نه شي دا چې کوم سړي له کوم دغه په انګریزۍ کې سپیلنګ نه ورځي هغه د بل نه تپوس نه کوي چې د سپیل سره وایي دا څه په ټوکو نه دي دغه لفظونه خو جوړ شوي دي که نه دا ټکونه جوړ شوي د حرفونو نه جوړ شوي نو دا ډبل یې ګانې دي څلور خو دا په خپله دي شپږ هغه یادې کړې نو لس شوې او د دې کار ته چې وګورې دا یې ډبل کړی دی اوس ژبه څه شی دی څنګه شی دی زه دا خبره سوسیل یو فرانسیسي غالبا فرانسیسي دی ډېر لوی سړی دی هغه وایي چې ژبه څه شی د دغه نه مخکې زه تاسو ته وایم چې خوشحال بابا وایي زه چې جمع کومه سړی جمع کوم سړي دي سړي به څنګه لیکمه سین ړې وړه یې سړي به لیکم دا جمع زمري نو چې دا جمع کوم زمري کې جوړ لرګي دا چې جمع کوم لرګي کې جوړېږي زه اوس تاسو ته وایم رحمان بابا وایي چې د سړي نه مراد واړه سړیتوب دی هغلته دا سړی واحد ولې یعنې دا مونږ چې کوم تقسیم کړی دی دا غلط هغلته دا لفظ واحد د دې سره شه د سړي نه مراد دا دال ته لرې که بیا سړي بیا جمع دغسې لوله را جمع سړی او سړي سړی لوله هم سړی واحد سړي لوله بیا جمع خدا دا چې هلته د سړي دا ده چې د ژبې د هر ژبې خپل یو مکیره ده د هر ژبې خپل څه اصول دغسې تاسو وګورئ خوشحال بابا وایي چې خوشحال بابا وایي ته دغلته کښېنه زه شعرونه به درته وایم شعرونه مسله نه ده غزل به درته ووایم دغه چې کوم دی هغه وایي چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړه د زمري په خوله کې مه بیا لګېږه یعنې زمري او زمري خو هلته د خوشحال په شعر کې چې کوم دی چې دال ورسره دی د زمري په خوله کې مه بیا لګېږه واحد شو زما خپله یو شعر دی چې
زړه هم چې ډېر دروند شي زلزلې غواړي زلزلې جمع ده که واحد جمع ده دا درته زه واحد کوم د ځمکې زړه چې دروند شي جرأت د زلزلې غواړي زما د دغه غزل ټول شعرونه جمع خو دا درته زه واحد کولی شم نه مو دغه لفظ وران کړی دی د رحمان بابا لفظ هم مه وران د خوشحال لفظ هم مه وران هغه ځای دی دغه نور جمع د دې مدد نو موږ داسې یو چل کړی دی چې موږ د خلکو له جمع رااغستی هغې ته یو بل شی ورکړی دی دا زما په خیال درسته خبره نه ده هر چا هر څنګه خبره په موږ ګران دي زموږ مشران دي په موږ د پیروخان د دور شاعرانو په ذات خود د پیروخان دا دغه دی دا انسانات په موږ د خوشحال د دور انسانات په تیره په موږ د باچا خان د دور انسانات باچا خان نه شاعر و نه ادیب و خدا ده چې هغه د مجبورۍ نه صحافي هم هغه لیکل هم کوي او اوس یو کتاب هم لري مصنف هم دی هغه زما په خیال په دې ژبه ډېر لوی احسانات کړي دي او که په لر کې پښتو سنه څه موجوده ده که په بر کې پښتو سنه څه موجوده ده دا د هغه برکت زه خپله ما دغه کتاب لیکلی دی او دا ده چې لکه ما تاسو څه ووایم ما زر لیکلي راوړي وو چې دا به زه پېښ کوم خو دلته د حالات داسې پیدا شو چې زما هغه خبرې هم زما نه ګډې وډې کړې ما وی چې دا به یو ډېر زیات خوب غوندې به یې پلي او خوب دې کې شک نشته خو دا ده چې لکه کله کله پکې سړي وایي چې یاره څه پکې اوله وامه نو دا یوه خبره تاسو ته کومه چې دا چې کومې خبرې کومه دا د ژبې په حواله چې نوي تحقیقات دي د دغه سړي دا ما زما په خیال راغستې دي دلته چې چا څومره دا کیسې لیکلي دي او کړي دا مې راغستې دي دا پوره تاسو د دې نه اندازه ولګوئ موږ د خروشتي نه او د میخي خط نه راواله د پیروشانه پورې د خوشحال پورې د محمود غزنوي پورې دغه پورې یا دغه د دې پورې تاریخ وایي چې دلته املا جوړه شوه دغلته املا جوړه خو موږ به د باړهګلۍ فیصلو ته د باړهګلۍ املا وایو دا غلط موږ له خپل طالب علمان باخبر ساتل پکار دي د باړهګلۍ نه فیصلې دي او فیصلې غلطې دي ته دعوت راوړی چې له کومه دا ټول خلک چې دا غلطې د ژبې په حواله هم غلطې دي د ژبې د قوانینو په حواله هم غلطې دي یعنې ته ما ته دا ووایې چې ته دا وړه یې د لویې یې په ځای څنګه استعمالوې دا د دغه خبره نه ده دوی وایي په دغه خپلو فیصلو کې چې موږ ځان ژغورلی دی د څه نه د ګرایمر د ګرایمري په فیصلو یا لکه مسله په ټوله د ګرایمر ده تقریبا دا مې کاکا ده دا مې د کاکا زوی ده دا مې پلار ده دا دی وای که نه وای وی زه یا مسله خو دغلته ده کمه دغه ده کمه د لهجې مسله ده غوښه که ته غوښه ووایې که غوښه ووایې د دې په لویت کې خو فرق نه راځي د دې په معنا کې خو فرق نه راځي جګړه خو دا نه ده موږ وایو چې دا شعیب خان څنګه وایي چې بهی دا راسانه کړي دا ژبه راسانه کړي دا املا راسانه کړي موږ ته خلک وایي چې املا بل شي دی او ژبه بل شي دی ما ته بېله کړه څنګه بېل شي ژبه وانه او دا د انسان ضرورت دی دا د خپلې د ژبې خپل ضرورت چې دغه ځای ته رارسېدلې ده او دا د خوشحالۍ خبره زه بخښنه غواړم ما وایي چې زه به په تفصیل سره په هغه باندې خبره وکړم په دې